سلام. نن ورځ موږ تاسې پر یو داسې یو کوچني ژورنال کار کوو چې هغه د ورځني متفرقه مصارفو دپاره استفاده کیدای شي. چې تاسو ته د ورځې متفرقه مصارف د یو پروژې د یو دوکان دپاره کوئ، په څه ډول باید ورته ترتیب شي، دا نن موږ تاسو وایو. شیټ به راستا طرف ته واړو، په پښتو به جوړ کړو. شیټ راستا طرف، بیا هم لومړی ګاڼه لیکو، ګاڼه لیکل کېږي. دوم تشریح لیکو. تشریح دا معنا چې دا پیسې که زموږ څخه تللي یا راغلي، هغه د تشریح لاندې تشریح لیکل کېږي. په دې ځای کې موږ تاسې خپل عواید لیکو، په دې ځای کې مصارف لیکو، په دې ځای کې بیلانس راباسو، څونه پاتې دي. ډېر ساده شی دی. په دې ځای کې نیټه لیکو. که شخص دپاره مهم وي چې احمد څو وړي څو راوړي دي، هم یې لیکلی شي، که نه نور انشاءالله ضرورت نشته ورته ملاحظات لیکو. په دې ځای کې چې کله موږ تاسې جنس لیکو، ګڼه مو ولیکل، دا راکش کېدای شي یا کنټرول کیو پریس کړئ، د تشریح خانه غاټه. اوس عواید باید موږ تاسې سره جمع کړو. عواید ځکه جمع کړو، دغه مجموع په دې خاطر کړو چې دا زموږ دپاره داسې یو مثال لري لکه تجرۍ، چې موږ تاسې د پیسې لکه په تجرۍ کېږي. عموما په د پروژو کې داسې چې پروجیکټ منیجر ته یو اندازه پیسې ورکول کېږي، هغه ځینې پیسې مصرفوي. هلته دته معلومېږي چې څو پیسې لرم، څو وتلي دي. نو د دې دپاره به لومړی دلته یو عنوان ورکړو چې هغه ټوټل به ورته ولیکو یا مجموعه. عواید ټول سره جمع کوو، مساوي سم قوس خلاص. دغه د عوایدو خانه ټوله راته چیکه مجموعه که راته دلته چې کوم څه لیکل کېږي هغه ټوله راته جمع کړه، قوس بند انټر. اوس په بیلانس کې درېږو، دلته لیکو مساوي، ځکه موږ چې مصارف کو بیرته د عوایدو د مجموعې څخه مصرفېږي. نو د عوایدو د مجموعې خانه منفي د مصرف دوهمه خانه، د مصرف لومړۍ خانه انټر کړه. دا فارمول که اوس موږ ته داسې راکش کړو غلطېږي، یو ځل به بیا فارمول اجرا کوئ. مساوي دا ځلې د بیلانس اوله خانه منفي د مصارفو دوهمه خانه انټر. اوس د دویم خانې فارمول راکش نور ده جوړ سو. ډېر ساده خبره. فارمټ سټیبل ته اړو. اوکې، په دې ځای کې تاسې هغه خپل عنوانونه ورته لیکلی شئ. مثلا په دې ځای کې ورته لیکم منسټري آف نور په پښتو دی، هلته په انګلیسي ولیکئ. مثلا د پوهنې ریاست د 1499 مالي کال د مصارفو د ورځني مصارفو لیست یا ژورنال. همدای عنوان تاسو چې هر عنوان خوښ یا خپل عنوان ورکړئ. او اوس که زه دلته لومړی مثلا په دې ځای کې ولیکو، مثلا د مصروفیت څخه د ورځني لپاره. اوس چې دلته ولیکو پیسې راووتلې، مثلا فرض کړه پیسې راغلې 80,000 افغانۍ، دلته تاسې 80,000 ولیکئ. دلته اوس موږ تاسې په عوایدو کې هم څو لرو؟ 80,000 افغانۍ لرو. زه به دلته دا پیسې واړوم اکاونټینګ ته، دلته به په افغانۍ بدل کړو، ډالر نښه ایسته کړو، ډبل کوټیشن
ورکړل شي. اوس موږ لرو 80,000 افغانۍ. کوم تاریخ باندې دا راوتلي؟ په دا تاریخ باندې. اوس دلته راغلي لومړی مثلا فرض کړه د نقلیه وسایطو د ترمیم لپاره مثلا فرض کړه موټر پنچر شو د رئیس دلته چې اوس داسې په عوایدو کې نه په مصارفو کې کول مثلا فرض کړه 1200 افغانۍ یعنې د دغه ټوله موټر مصارف 1200 افغانۍ راغلي. اوس د تدارکاتو د مسؤل مدیر سره 68,800 افغانۍ پاتې دي د تاریخ کې. دوهم که دلته راځي مثلا فرض کړه د الف فعالیت لپاره مثلا د مصرف کړي 3000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ، د ب فعالیت لپاره د مصرف وکړي 2 افغانۍ، مثلا د جیم فعالیت لپاره د مصرف وکړي 2 افغانۍ. په دې ځای کې مثلا فرض کړه د پیسې کمیږي، بیا دی مثلا فرض کړه د یو کوډ په اصلاح د دغه کوډ څخه دته پیسې راوځي مثلا 20,000 افغانۍ. کله چې د 20,000 افغانۍ راوځي په اتومات ډول پر جمع کېږي، نو ټوله لیست خلاصه کېږي. په دې ځای کې ټوله چې دغه کال څخه دې مصارف را ایستلي دي 90,000 افغانۍ را ایستلي دي، دونه که چیرې دوی دغه عواید سره جمع کوي الټ مساوي وي دا ټول سره جمع کوي 40,440 افغانۍ مصرف کړي دي، نه 40,000 دونه پاتې. فقط دوی دا لیست پرنټي وتیرجي په دغه برخه کې دغه مصارف سوي. مهمه خبره پکې کې دا وه چې ټول عواید یو ځل باید سره جمع سي، په بیلانس کې ودرل سي، مساوي لیکل کېږي. د عوایدو مجموع منفي د مصرف لومړۍ خانه. اوس ګورئ چې مال دغه اوله خانه مه راکش چې غلطېږي هغه دا دی. کله چې موږ راکش کړو دلته ماته وایي ته 1200 د کوره باقي ویني منفي دي. منفي چې همیشه تاسې په مایکروسافټ اکسل په قوس کې عدد وویني تاسې په دې پوه سئ چې دا منفي سوی دی. نو زه خو منفي نه یم 90,000 افغانۍ او 1200 مصرف کړي دي، نو ډېرې باید رفعت وي. نو د دې دپاره به تاسې بیا دوهم وارې درېږي مساوي د عایدو دغه د بیلانس اوله خانه منفي د مصرف دویمه خانه انټر کوئ. او یو شی بل کله چې تاسو دلته په عوایدو کې لیکنه وکړه مصرف به پرېږدئ، چې په مصارف کې وکړئ بیا به عواید پرېږدئ. دا په دې خاطر چې زه دلته مثلا نسا ولیکم، زه نه پوهېږم چې دغه تشریح چې ما لیکلې ده دا ما د ده دپاره لیکلې ده که مې د ده دپاره لیکلې ده، نو د عواید او د مصارف مقابل کې باید یوه خانه پرېښودل سي. د الله په امان.